د کوچني اختر درېیمه ورځ ده او د غزني ښار ته هم په همدې مناسبت د دغه ولایت له نږدې او لرې پرتو ولسوالیو او کلیوالي سیمو څخه ګڼ شمېر خلک د خپلو ملګرو او کورنیو سره د منظرې او ساتیرۍ لپاره راغلي. دوی وایي چې د اختر ورځې او شپې په پوره خوشحالۍ او امنیت کې لمانځي. دوی همدارنګه د خپلو امنیتي ځواکونو هڅې هم ستایي. اوس خو شکر الحمدلله هېڅ مشکل نشته، امنیت ډېر ده، بیخي ارامه فضا ده. په امنیت کې هر شی ډېر وي، هر څه کېږي، هم ساتیری کېږي، هم چکر وال کېږي، هم تفریح کېږي. او چې امنیت نه وي نو بیا به نو سره هېڅ شی هم نشي کولی. دغه 15 کاله خو انشاءالله ښه اخترونه دي، ښه امنیت پکې ده، کوم مشکل انشاءالله نه پکې راځي. امنیت یې ټینګ ده، نو خدای پاک دې وکړي چې دغه امنیت نور خو پکې ټینګ کړي. الحمدلله د امارت په راتلو سره په افغانستان کې په سراسر افغانستان کې امن راغلی ده او ټول خلک خوشحاله دي، په آزاده فضا کې ژوند کوي او مقصد هر ځای ته کولی شي ولاړ شي. که په آزاده فضا کې امنیت انشاءالله خوندي ده، هېڅ تشویش خبر هم نشته انشاءالله. ورته مهال امنیتي ځواکونه هم د غزني ولایت اوسېدونکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او له خلکو څخه هم غواړي چې له امنیتي ځواکونو سره همکار ووسي. الحمدلله ډېر ډاډ ورکوو، سل په سل کې انشاءالله خلکو ته ډاډ ورکوو چې موږ د خو امنیت پوره د ټولو ورګانونو طرفه پوره امنیت نیول شوی دی او هره ساحه کې مجاهدین الحمدلله شته دي، چکماینونه هم فعال دي، هر څه فعال منظم دی الحمدلله. انشاءالله کوم مشکل نشته. په غزني کې ټول عمومي شاهرا باندې په ټول داخل د مرکز کې امنیت ته هېڅ خبره نشته انشاءالله، هېڅ مشکل نشته. موږ ټولو ملکي کسانو ته ټولو خلکو ته ډاډ ورکوو چې امنیت تامین دی، هېڅ مشکل نشته انشاءالله. بیا هم که کومه کسان څوک مشکوک ویني له امنیتي کسانو سره دي په رابطه کې سي انشاءالله. څوک مشکوک ویني کومه ځای کې مشکل ویني زر دې په رابطه کې سي انشاءالله ځانونه رسوو. د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره غزني هم لکه د هېواد د نورو ولایتونو په څېر د بشپړ امنیت څخه برخمن دی او د دغه ولایت اوسېدونکي هم اخترونه او ځینې نور مراسم په پوره ډاډ او بشپړ امنیت کې لمانځي.